سلامونه دوستانو، شاکر سنګرې یم. دا وخت راغلی یم داود ماما له چې موږ به تاسو ته د مجبورۍ حالات او د هغه کمې ستونزې چې دته ورپېښې دي په چمن ښار کې. د یوې خوا دروازه بنده ده، د بلې خوا دغه د افغان کډوالو چې کوم سیستم روان دی، او بلې خوا ته زموږ په وطن کې داسې خلک هم ژوند کوي چې د هغو مجبوري در حد زیاته سوې وي. مطلب هغه دومره مجبوره وي چې اوس یوې خوا ته یې مخ نه ګرځي، بلکل و دیوال ته ولاړ وي. د ماښام پر ډوډۍ باندې دوی قدرت نه لري، د غرمې پر ډوډۍ باندې د دوی قدرت نه وي. نو داود ماما موږ ته ډېر ټلیفونونه، ډېرې رابطې موږ ته کړې وې چې زموږ یو فریاد واورئ، موږ ډېر مجبوره یو. نو ورته رالم، نورې خبرې به د ده د خپلې خولې واورو چې داود ماما و کتونکو ته کم پیغام لري. داود ماما و کتونکو ته کم پیغام لري، ستا کم مجبوریان دي؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زما دا پیغام دی و د ملګرو عزیزانو قریبانو ته. زه د کرایې په کور کې پروت یم، 80,000 روپۍ د کرایې د رسوي. دا یو زوی مې سهار ولاړ سي ګي 500 پیدا کړي، ګي 600 پیدا کړي. دا بل زوی مې تعلیم ټیم دی په 15,000 د مارکیټ و مخ ته مزدور دی. زه در په در یم، ټکور ټکور یم، ښه دی مې ورغوښتې ده، په ډېره مسکیني و په ډېره درپدري کې مې ورغوښتې ده. اوس هغه زه ډېر مجبورۍ سره مخامخ یم. هغه څه وجه مې ورکړې دی، څه وجه راپسې پاته ده. زه اوس دونه نه لرم، د ماښام پر ډوډۍ باندې قدرت نه لرم، د چا به د مخې پورودار راسره وکړي. هغه پورودار لا اوس څوک نه راسره کوي. زما کور د رحمان پر کاله دی، زما نوم محمد داود دی. راسئ زموږ د عزیزانو د قریبان څخه پوښتنه کوي، کوم لرمه، کبیر لرم، د لال محمد زوی یم. د اسکریم ته مې ځان نه ورکوي، د وچې مجبورۍ مې ورکوي دا ځان چې د وچې مجبورۍ سره مخامخ شولم چې دا د زوی وجه مې څه پاته ده. زه پخپله ناجوړه یم، په پښتورګو کې مې دانه د جوړ نه یم، د خوارۍ نه یم، د مزدورۍ نه یم. اوس د وچې مجبورۍ سره مخامخ یم چې د عزیزان قریبان چې هر څوک زموږ عزیزان دي قریبان په هر وطن کې زما سره دي کومک وکړي. دا خاص موږ له کوشش کوي راسره وکړي، که نه راسره کوي الله دې د دنیا هم په ښه ورولي، د آخرت په ښه دې هم ورولي. دغه زوی مې دي ورته دا زوی څه پوښتنه هم وکړي، دا زوی خبره هم واورو. ورسره وکړه قدرت الله. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ته څه کار کوې؟ زه خپله سهار ووځم، ماښام کور ته راځم، کله 500 وګټم، کله 1000 روپۍ وګټم. دوه ورونه یو دانه بازار کې لګیا دي، 15-16 روپۍ مزدوري د بل چا سره. زه کله 500 وګټم، کله 1000 روپۍ وګټم. د کور چلا مو څنګه دی؟ مطلب پلار مې ناجوړه دی، بل وس موږ نه لرو، د کرایې په کور پراته یي، او دا مې یو کوچنی ورور دی، موږ دغه دوه ورونه یو. مطلب حالات ټول د مجبورۍ دي. بس مجبوره یو، کله 1000 روپۍ وګټو، کله نه وګټو، برته راسو. په چمن ښار کې کارونه نشته، بېروزګاره یو. انامه خبره ورته وکړه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. مارون دوستانو، زه په بازار کې لګیا یم، په 15,000 روپۍ لګیا یم. ما او دا ورور روزګارونه نشته په بازار کې. کله ماښام راځي، شومه نه راځي ډوډۍ، کله وخورو کله یې نه وخورو. ما او دا ورور لګیا یې، سهار ولاړ سو، ماښام برته راسو. کتونکو کوم مجلس چې داود ماما وکړي، موږ خپل هم د ده په مجبوري باندې خبر یو، او دغه علاقه او کلي والام د ده په مجبوریانو باندې خبر دي. خو ځینې خبرې هغه څوک د سکرین سره ناولده دی، مطلب هغه خپله مجبوري هم په هغه انداز نشي بیانولی چې د ده کومه مجبوري وي. داود ماما په خپله هم څه وخت مخکې مریض ولو، هم موږ د ده یو ویډیو پیغام کړی و چې بلکل د ده هغه اخري ډګرې وړی. مطلب دلته دومره څوک نه و چې دی د یو هسپتال د یو ډاکټره پورې وړی وای، ځکه د ده حالات دومره کمزوري وو چې 1 روپۍ هم په کور کې نه ول. نو موږ هغه کتونکو ته خواست کوو چې وروره د داود ماما مجبوریانې بلکل در حد زیاتې دي. دی اوس خپل هم مریض دی، د خوارۍ نه دی. تاسو که د ده سره کومک کول غواړئ، اول خو در ټولو ښه خبره دا ده چې دغه دوو هلکانو ته که څوک روزګار برابرولی شي، د دوی د روزګار دپاره دې د دوی سره رابطه وکړي. زه بیا تاسو ته نمبر پر سکرین باندې کښېږدوم. د داود ماما کور ته راتللی سي، رحمان کاله روډ ته چې رالاست، زه به د داود ماما د زوی یا د ده نمبر پر سکرین باندې تاسو ته درکړم. د ده سره در خپله وسه تاسو کومک وکړي، دا بچیان کې پر روزګار کولی شي، د بچیانو د روزګار خیال یې ور وساتي. او پاته سو بل داود ماما یوه خبره کوي چې ما خپل زوی ته کوزده کړې ده، د کوزدې بیخي ډېر ټیم کېږي. نو زموږ یو کور د کرایې دی، موږ پوروړي هم یو، مجبوره هم یو.
بل دلته پور هم څوک نه راکوي. په چمن ښار کې خپل هم داسې دومره غربت جوړ شوی دی چې د روزګار لارې ټولې تړلې دي. او دی وایي چې دلته پور هم څوک نه راکوي، د وړو پیسې مې هم نه پرله پسې رسېږي. نو د ده سره چې کوم خلک کومک کوي د هغه د زوی د کوژدې مسله هم ده، کوژده یې ورکړې ده، واده یې بند پاته دی. او دلته د کور د کرایې دی، کرایه هم ډېره پسې پاته ده. که څوک د داود ماما سره کومک کول غواړي د هغه مو د خیر ځای دی. موږ به تاسو ته پر سکرین باندې د دې شمېرې کښېږدوو، د دې سره په خپله رابطه وکړئ. کور ته یې در غواړئ د دې کور ته راځئ، د دې حالات خپله وینئ. موږ به تاسو ته پر سکرین باندې نمبر درکړو، د دې سره کومک وکړئ. الله پاک به تاسو ته په دنیا او آخرت په دواړو کې دغه درکړي، جزای خیر درکړي. موږ دغه پیغام صرف در تاسو پورې رارسوئ. د دې مجبوري دی تاسو ته خپله بیان کړلې. الله پاک به ستاسو په رزق کې برکت واچوي. د دې نمبرونه موږ پر سکرین یې ږدو، تاسو خپله ډایرکټ د دې سره رابطه کوئ، در دې پرې ځانونه راورسوئ او د دوی کومک وکړئ. ډېره مننه.